بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې موږ په لیجند باندې خبره کوو چې یاره لیجند زموږ سره په کومو معنو کې استعمالیږي. په ساده پښتو کې دغسې کله چې موږ دا په جملو کې ووینو یا په جملو کې استعمالو نو په کومو معنو کې موږ له استعمالول پکار دي. نو راځو لیجند ته. لیجند یوه مطلب یا یوه معنا ده قصې یا کهاني یا داسې داستان چې هغه د پخوا نه راهیسې زموږ سره را روان وي. هغه یو افسانوي داستان هم کیدای شي، نو هغې ته هم لیجند ویلی کیږي. خو دا ډېر زیات په جملو کې په دې د دې معنی دپاره ډېر زیات نه استعمالیږي، بلکې په بعضې ځایونو کې د دې قصو یا د داسې داستانونو کهانیانو دپاره استعمالیدی شي. دویم کم چې د دې د ټولو نه زیات استعمال د کم مینینګ یا کم سنس دپاره کیږي، نو هغه د کله چې په یو فیلډ کې هغه که هر قسم فیلډ وي، په هغې کې یو بنده یو انسان څه اچیومنټ وکړي، مطلب هغه څه اچیو کړي په یو فیلډ کې د یو انسان اچیومنټ سي، نو هغه کس ته موږ د هغه فیلډ لیجند ویلی شو. د مثال په توګه عمران خان از د لیجند آف کرکټ. عمران خان چې کوم دی نو هغه د کرکټ لیجند دی. ولې؟ ځکه چې هغه په کرکټ کې ډېر څه اچیو کړي دي، مطلب ورلډ کپ یې ګټل دی، داسې ښه بالینګ یې کړی دی، بیسټ آل راونډر پاتې شوی دی، نو موږ هغه ته د کرکټ لیجند ویلی شو. دغسې بابر اعظم از د لیجند آف ODI کرکټ. بابر اعظم چې کوم دی هغه د ODI کرکټ چې کوم دی نو لیجند دی، ځکه چې هغه پکې پاسټسټ د ټولو نه مخکې چې کوم 5000 رن دي په کم اننګ کې هغه پوره کړو، نو هغه ته موږ د ODI لیجند ویلی شو. دغسې 18 سینچریانې هم پکې پوره کړې. نو هر هغه کس چې هغه په هر فیلډ کې که هغه کرکټ وي یا بل داسې ټیلنټ وي یا بل داسې فیلډ وي، نو هغه کس چې په یو فیلډ کې هغه هر یو کس کیدای شي چې په یو فیلډ کې یو کس څه اچیو کړي، څه اچیومنټس وکړي، نو هغه ته موږ بیا د هغه فیلډ لیجند ویلی شو. لکه د کرکټ په فیلډ کې موږ هغه ته د کرکټ لیجند ویلی شو. دغسې په نور فیلډس کې د فوټبال په فیلډ کې موږ هغه ته د فوټبال لیجند ویلی شو. نو څومره فیلډ چې دي په هغې کې که یو بنده نوم پیدا کوي یا په هغې کې څه اچیومنټس وکړي، نو موږ هغه ته د هغه فیلډ لیجند ویلی شو.